السلام علیکم. پښتو فکشن په معاصر دور کې د بحث لپاره زموږ پاڼه خوښه او سبسکرایب کړئ. تاسو ډیره مننه. السلام علیکم. د پښتو ادب مینوالو او زده کوونکو ټولو ته یو ځل بیا سلامونه او احترامات. تاسو ډیره مننه چې تاسو زما کومې تیرې ویډیوګانې وي هغه تاسو خوښې کړې وي او انشاءالله څه نه څه به تاسو ترې مستفید هم شوي وی. نو نن موږ راځو شپږم سبق ته چې موږ دې کې دا ښکاره کړو چې په ځینې داسې لفظونه دي یا لکه کوم توري دي په هغې کې داسې تېروتنې کېږي چې بیا کسانو ته دا پته نه لګي چې څوک چې لیکل یا لوست یا لیک کول غواړي نه هغوی ته بیا دا پته نه لګي خاص کر په لیک کې چې دا اوس زه څنګه ولیکم. په دې کې یو دا ګاف نو ګاف اکثر ډېر کسان داسې دي هغه لکه ګې سره یا ګا سره د هغې فرق نشي کولی. نو زه تاسو ته انشاءالله نن دلته ښکاره کوم. د دې اصل کې د دې بنیاد که تاسو د پښتو لینګویسټکس چې ته وګورئ نو تاسو ته به دا پته ولګي ژبپوهنې علم چې کوم دی چې د پښتو ژبې 4 مرکزونه دي. یو دی د 2 مرکزونه لکه کویټه او کندهار دا یو دی او نور 2 پېښور او کابل دا بل دي. د کویټه او د کندهار والا چې کوم مرکزونه دي دا ډایلکټس چې کوم دي لهجې دي دي ته سافټ ډایلکټس ویلی شي او کوم چې دا پېښور او د کابل دي دي ته هارډ ویلی شي هارډ ډایلکټ. اصل کې دې ته سافټ او هارډ ځکه ویلی شي چې لکه اوس موږ وګورو ژا او شا دا شین دا اکثر په دې هغه جنوبي اطرافو کې ویلی شي په کویټه او کندهار کې او د دې اوازونه د خولې ژبې سر او د شونډو سره اوزي دا اوازونه لکه ژا ژبه داسې شین شا او که موږ دا وګورو نګا یا خا خین گا دا نه دي دا تعلقي دنې نه دا کوم چې دنه دي دا هارډ کې چولی دی کوم چې بهر دي دا په سافټ کې چولی. دا اصل کې لینګویسټانو چې کوم تقسیم کړی دی لینګویسټکس چې کوم دی د پښتو والا هغوی ته دا پته لګي چې د خولې د ژبې د شونډو د تالو دې سره ډېر زیات لکه فرق دی لاندې نه چې کومه هوا راوځي نو دې کې دا فرق څنګه جوړیږي. بهرحال زه ستاسو ډېر ټایم نه اخلم نو زه راځم چې زه دا به تاسو ته ښکاره کړم چې کوم دا ګاف دی دا بالکل په دې دواړو ډایلکټ کې په دواړو لهجو کې یو شان دی. دې کې هیڅ فرق نشته او دې کې چې کوم لفظونه دي صرف هغه معلومول پکار دي نو دا که هلته څنګه ویلی شي دا دلته هم ویلی شي دي. دا جی کتونکو نه زه اوس کوشش کوم چې د دې ګافو لفظونه جوړ کوم. نو موږ سره لکه یو دی ګل او بل دی موږ سره رګ او بل دی موږ سره ګلدسته دغه شان موږ سره مانګی دغه شان موږ سره ګرم لکه ګرم نه یم. دا لفظونه نه دي دا بالکل لکه دلته چې څنګه ویلی شي دا هلته هم ویلی شي. نو دا به هیڅ کله تاسو دا کومه ګې ده هغې سره به تاسو دا یو ځای نه کوئ نه دې کې به هیڅ مشکل نه وي انشاءالله. اوس راځو کوم ځای کې چې هغه ګاف سره تېروتنه کېږي د ګې هغه ګوره کوم لفظونه چې دلته مونږ په ګې وایو په خیبر پښتونخوا دې علاقې کې نو هغه هلته په کندهار او په کویټه کې هغه په ژا ویلی شي. نو اوس به دا لفظونه به زه دلته راوړم تاسو به پخپله وګورئ. صرف دې کې لکه اسم صفت هم دي دې کې اسمونه هم دي او دې کې وربونه هم دي فعلونه چې کوم ته ویلی شي. خو زه چونکې دا ویډیو دومره زیاته اوږده نشم کولی نو زه صرف ستاسو په والې دپاره دا کوشش کوم چې په لنډو ټکو کې جملې جوړېدل بیا هغه ډېره اوږده خبره شي. نو زه راځم دلته ګورم لکه مونږ وایو چې لکه هغه د
جنوبي ولا خلک وایي لژ او مونږ وایي چې لګ. او داسې اوس ګوره مخکې راځه پرېږده او مونږ دلته وایو چې پرېږده. ښه هلته هغوی وایي کوژ او مونږ دلته وایو کوژ، دلته مونږ وایو کوږ. هلته هغوی وایي مژک او مونږ دلته مګک یا منګک وایو. او هغوی هلته وایي ژیره او مونږ دلته وایو ګیره. ښه هغوی هلته وایي موږ او مونږ دلته وایو موږ یا مونږ. هغوی هلته وایي ژلی او مونږ دلته وایو ګلی. هغوی هلته وایي کیږي او مونږ دلته وایو کیږي. دا فعلونه دي. او هغوی هلته دغه شان نور ډېر لفظونه دي لکه خوږ او خوږ او خوږ. نه انشاءالله لکه د دې لفظونو نه پس به تاسو ته اندازه لګي چې کوم ځای کې تېروتنه کېږي هغه دا دوه توري دي ژا یا ژې او ګې. نو کوم دا هارد ډایلیکټس والا دي دا د ګې وایي، او کوم چې دا سافټ ډایلیکټس والا دي جنوبي والا دي هغه ژې وایي. نه انشاءالله دې نه پس به تاسو ته دې کې غلطي نه کېږي، دا به تاسو همداسې زده کوئ. اوس موږ راځو کوم ځای کې چې بله تېروتنه کېږي شین او خین. نو دا بیا هم داسې خبره ده چې د سافټ ډایلیکټ والا کوم دی هغه شین وایي او دلته د هارد ډایلیکټ والا خین وایي. دا دې کې فرق شته. یو لوی فرق زه تاسو ته ښیم. هغوی وایي او دا موږ چې دلته کې کوم لفظونو کې هغه خینه چې هو ضرورت وي که نه هغه به تاسو وګورئ. لکه یو فعل دی د امر، هغوی وایي کښېنه او موږ دلته وایو کښېنه. ګوره دلته موږ پکې دا خین دلته کښېنه وایو نه، دا خین پکې وایو نه، خو دا به پکې لیکي ضرور به پکې لیکي. اوس ډېر کسان پکې نه لیکي، خو د دې ضرورت ځکه ده چې که دا موږ لیکو نه هلته بیا هغوی کښېنه وایي. نو دا ځکه دې کې فرق راځي. دغه شان بل لفظ موږ سره لکه پښه پښه. دا به ځکه دا به ګوره پښه که موږ دا اوس وایو پښه خپه دا بیا غلط شو، بیا شپه راځي. دې ته به هم فکر وکړئ پښه او پښه. او داسې موږ سره بل لفظ دی هغوی وایي ښه موږ وایي ښه. هغوی وایي کوشش موږ وایو کوښښ. دې کې بیا لږ ډېر فرق شته، خو بهرحال تاسو اوس داسې زده کوئ. هغوی لکه وایي ښکاره او موږ وایو ښکاره. او هغوی وایي ښېګړه او موږ وایو ښېګړه. نو زما چې څومره پورې خیال دی داسې ګوره هغوی وایي پېښوره او موږ وایو پېښوره. او داسې هغوی وایي پښتونخوا او موږ وایو پښتونخوا. نه دا دې کې تېروتنه کېږي. البته اوس بعضې خلک دا بیا دا کوم خین دی دا بیا خې سره د دې ګوره خې سره هېڅ تعلق نشته. خې کې لکه ګوره مخ داسې ګوره خیر او دغه شان خبر. دا ګوره دا لفظونه د خې چې کوم لفظونه دلته دي په هارډ کې دي هغه په سافټ کې هم دي. نو دې کې به هېڅ قسم ته تېروتنه نه کوئ، دې کې هېڅ قسم د غلطۍ ضرورت هم نشته. صرف کوم ځای کې چې غلطي وه په لفظونو کې او کوم توري چې دي هغه ما تاسو ته ښکاره کړلو. او انشاءالله د دې دومره وضاحت اوس ضرور شوی وي چې که تاسو اوس پښتو لیکئ په خپله نو تاسو ته به دا اندازه لګي چې که زه مطلب
ګیلې کما نه زه به ورته دا سوچ کوم چې هلته یې په جنوبي کې خلک څنګه وایي که هلته کې هغه ژیره وایي نه ته بیا ګاف ولې لیکي خو ګي ولېږه که نه که هغه هلته کې لیکي چې موږ یا مطلب مونږ به دلته بیا مونږ وایو که نه د مونږ پکې بیا نون پکې زیات شي. بهرحال د ویډیو کتل لیدلو ډیره مننه. الله مو ښه لره، خوشحاله اوسئ. د یو بل سبق سره بیا انشاءالله تاسو ته به زه حاضرېږم. څه مطلب غلطي وي یا بله څه خبره وي نشاندهي وي هغه ماته تاسو کولی شئ او هر ټایم ویلکم. او زما صرف یو کوشش دی هغه دا دی چې د پښتو ترویج وشي او دې کې زه د یوه خبره اضافه وکړم چې د دې پښتو په زده کولو کې او د دې په پروموشن کې زموږ د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب او د هغه ټیم او ټول ملګري چې کوم د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون دي د دوی موږ سره مرسته ده او ډایرکټر صاحب په دې خبره خوشحالیږي چې تاسو دا پښتو ترویج وکئ، هغه په دې کې ماته سپورټ وکئ او ستاسو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. الله په امان.